अस्सलाम वालेकुम ग्राउंड कतुनको जेम सासु कोरबा मोहम्मद सफी तासु कोरे प्रोग्राम B1 रिपोर्टर ग्राउंड कतुनको नन ज په اقرا یونیورسيټي کې موجود یم او تاسو ته پته ده چې په دغه یونیورسيټي کې نن یو ایونت ارګنایز شوی دی او دا یو داسې ایونت دی چې دلته د دې ایونت نامه ده کلیوال ایونت دی. جی کتونکو دلته ما سره یو بله لیډي موجوده ده، دې سره هم دغه ایونت په باره کې تپوسونه کوو چې دې موږ ته څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نامه څه ده؟ خزران مصطفی وزیر. جی بیسیکلی تاسو د کوم سره بلانګ کوئ؟ زه ساوث وزیرستان یم. ساوث وزیرستان سره بلانګ کوئ. پښتون دپاره دغه کلچر یا دغه ډی څه میسج ورکوي؟ مطلب که هغه پښتانه د لر وي او که د بر وي؟ که د لر وي او که د بر وي پښتانه وي دې نیور فرګیټ دې آر پښتانه، خو عمدا په کار دی چې that will be message will be چې stop being judgmental. ځکه چې موږ پښتانه ډېر زیات judgmental یو and that is the only drawback of us. Other than we are better than any nation in the world. So what do you think, can this type of event and this type of festival can bring unity amongst both sides of Pakhtuns? Yes, I think you can see the stall of Afghanistan here. No موږ دلته racism نه راولو، دلته تاسو پنجابیان چترالیان هر قسم خلک ګورئ. No, we are together as a nation though we are representing different cultures. ये बताइए कि इस तरह के इवेंट से आपको क्या लगता है कि यूनिटी पीस और ये चीज़ें आ जाएगी लोगों के दरमियान? बिल्कुल आ जाएंगी क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स मिल रहे हैं और ये है कि डिफरेंट लोग मिल रहे हैं और हम जैसे अपना आजकल हम वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो उससे अच्छी बात ये है कि हम ऐसे इवेंट्स कराएं ताकि हम सब अपनी जो पुराने यानी कि ट्रेडिशंस हैं उन्हें और फॉलो कर सकें. اوکې تاسو ماته دا ووایئ چې اکثره خلک چې د ویسټرن کلچر چې دی هغه ډېر زیات فالو کوي، لکه تاسو په خپل هم وویلې، او زمونږ دغه کلچر چې کوم دی دغه د ایونټس یا فیسټیول یا فن فیډ شو تر دغه حده پورې دا چې دی لیمیټډ وي که نه، هغې نه هټ کر که موږ وګورو په کامن یا ډیلی لایف کې موږ خپله دلته خپل کلچر پروموټ کو، بهر چې موږ ځو نو هغه ډرسونه چې کوم دی هغه ویسټرن اچو، نو دغه لکه ډفرنس په موږ کې کله راځي چې موږ هغه خپل کلچر خپل کړو؟ ګوري هر ځای خپل کلچر وي، ټیک ده، سندھ بلوچستان پنجاب ایوری KPK د هر ځای خپل کلچر وي. موږ چېرته هم ځو اټس ګډ چې تاسو د هغې کلچر فالو کړئ. بهر لاړ شو ملک نه بهر، نو obviously we will follow that culture because every place have their separate culture, their separate identity, so it's good چې موږ خپل ځای کې خپل کلچر فالو کړو. बहुत शुक्रिया، ډېره زیاته مهرباني تاسو سره د خبرو کولو، ډېر زیات نایس فیلینګ دی ستاسو، ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو موږ سره دغه ډېرې ښکلې خبرې وکړو، دوی چې موږ ته پکار ده چې موږ خپل کلچر چې دی هغه فالو کړو، او یقینا به تاسو دغه معلومیږي چې ما چې کوم نن دی هغه کلچر نه دی فالو کړی، نو زه به دا خپل ویورز ته ووایم چې ما ته هېڅ پته نه وه چې نن په دغه ایونټ کې دا ایونټ خو دلته شته دی، خو لیکن دا د څه په باره کې لمانځل کېږي، نو دې لپاره زه ایکسټریملی سوري تاسو ته کومه، نو وړاندې به ورځو چې خلک جی ګرانو کتونکو دا زموږ د نننۍ ورځې خپرونه P1 ریپورټر او P1 ریپورټر چې نن زموږ او هغه د کلیوالې ورځ په مناسبت سره، او ګرانو کتونکو تاسو وکړه چې په دغه کلیوالې ورځ کې موږ د خپل ثقافت، موږ د خپل کلتور او د خپل د رواج څخه باخبر شولو، مختلفو خلکو دغې ګډون کړی او د مختلف کلتورونه چې کوم دي یا رواجونه چې دي هغه دوی لمانځل، هغه یې ریپرزنټ کول چې تر څو د خلکو ته د هغه په باره کې پته ولګېږي، او خلک باید چې د خپل کوم کلچر چې دی زموږ په خپل ملک کې په خپل وطن کې دومره زیات کلتورونه دي چې موږ ته وخت نه ملاویږي چې موږ باید د نورو خلکو کلتورونه چې دي هغه فالو کړو، او نوجوان نسل ته خو بالکل پکار نه دی چې هغه یا غربي یا هغه نور څه کلتورونه چې دي هغه ریپرزنټ کړي، هغه فالو کړي، هغه خپل کړي. موږ باید په خپل کلچر باندې په خپل رواج باندې قایم اوسو تر څو چې خلک دې ته قایل شي چې هغوی زموږ چې کوم رواجونه دي هغه خپل کړي، هغه فالو کړو. د همده سره ستاسو هوست ستاسو دوست محمد صفي له تاسو څخه اجازت غواړي، تر بل ویکه پورې په لوی الله تعالی سپارم، ما ته زما کامرمین او زما پروډوسر ته اجازت ورکوئ. د الله په امان.